داسې کار دی حاجي صاحب که نه چې دا 100,000 روپۍ مې رجیب کې کېښودې کاغذ پور خېټ ته پکې 15,000 ورکړې او که 10,000 ورکړې مې والم دی بله ورځ رادار راځی نه نه ښه دې وکړه هغه خو د 15,000 قابل نه دی 1500 قابل هم نه دی او دا نور خپل چې پې کېده او سړی یو کارډ ویل مټول که او خبره راغونډه که اوس یې ماته پرېږده اوس دې پې پیش تا وکړو راځه لکه جالډو با ته خو رزمکه کرسۍ سر ته وختې او چې ته په بره باندې برانډې سر ته ونښې هلکه پرېږده فیصله زموږ حق کې روانه دی مسلمان حاجي صاحب بس راو بغولې د خپل انصاف دا تبرګې اوري یاره زما بوجا کې چېرې زما سخت کیس نه دی راغلی که نه ډېر پیچیده دی که نه ډېر پیچیده دی 2 کالو کې لار به وله ګوري چیر چپاړ مه کوه بس تارم پکې 2,000 درکوم بس قسم که که یې رجیم پوه کو دا فیصله ول راغونډو اوس په دې پته لګي بچې اوس په دې پته لګي دا کم انصاف وجه کې چې تاسو راټول شوي یقینا ستاسو دپاره هم د فخر خبره ده بالکل زمونږ دپاره هم د خوشحالۍ خبره چې دا فیصلې زمونږ دې وجرې ته راځي جي بالکل جي داسې انصافي فیصلې چې کېږي نو لکه ستاسو نوم پیځي که نه او نو ظلم دې کړی بربریت دې کړی د بې غیرتوب حد دې کراس کړی مسلمانه چې یو سړی په خپل ځای کې او میلمانه ورسره یي نو په قرض پسې ورځي ستا په دې سر کې بوستې که مازغه دي پکې حاجي صاحب پاوته پاوته سر دا څه کوي حاجي صاحب د زوی مې سنتو الله او د زوی سنت دي او په هغه ټایم کې ته خلک مبارکۍ له مټۍ ووړي او ته قرض قرض پسې روانې تا له شرم نه درځي د شرم سړکی دی پکې پاتې نه دی د بې غیرتوب هم یو حد مړه دا څه کوي حاجي صاحب د هغې نه مخکې مې د رور واده ډولۍ پسې تلو ډولۍ ګاډي مخې ته حاجي صاحب د غر کلام چې ستا د وجې دې دا ناوې پاتې کړی وې او په دې حاجي صاحب کې ګزارونه کړي دي والخوره والمخره به ما کله گزار کړی دی د ماله ګوتې قدر ته راوړي روغ به رانه نه ځي دا کم خلک چې په دې سره ګرمۍ کې د واده کې جدي بسایلي ځان ته به یې کولر ته واوره ورړی نو ای سړیه ورشه هلو کې لږ وینځه په ملا مې دړ شو ولې تا زنانه ښکارم راکې دې باسم سپلی دې کم سړیه 100 روپۍ به هم درکم ښه زمانه 200 واله خوله لږه په واک که ښه زه به دله 300 درکم زه ورشه زمانه 400 واله قلا رشه زه به دله 500 درکم ښه رور مې والو ته لړه شوی دی اوس په داسې سپلی کم پوه شو بیا چم ګاوڼ والے وي چې دا ولې 600 به درکم زه زمانه 1000 روپۍ واله خو خپل کار وپېژنه او ځان زنانه جوړه کړه او لوښي په خپله وینځه ښه زه راکړه 1000 روپۍ ته مې خوښ یې ښه ټینګورو لوښي مې ټول وینځل اصغر بابا دا واله 200 پکې ځان له واله که نه خو نسوار پکې ورڅه پکې او 800 ماله بخیل اسمانې واپس راوړه ښه صحیح ده لکه دا خو ډېره بېایمانه وخته دی خو پیسې زمانه واغستې لوښو په مانه او لوښي راله په پلار وینځل بای بای ټاټا ګډ بای گیا